نوین الحق په آی پی ایل کې لومړنی وکټ واخیسته او نور احمد لکړوال بیا په نننۍ لوبه کې ښه وځلېده او په سخت وخت کې د خپلې لوبډلې لپاره زبردست توپ اچونه ترسره کړه چې 2 وکټ یې هم واخیستې. ګجرات د یو اسانه هدف څخه ډېره ښه دفاع وکړه او د لکھنو څخه یې بایللې لوبه بیرته راوګرځوله او بریا یې خپله کړه. د آی پی ایل 13مه لوبه د ګجرات ټایټنز او لکھنو سوپر جاینټس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د ټاس له ګټلو وروسته ګجرات د توپوهنې پرېکړه وکړه او په ټاکلو 10 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې وکړې. د ګجرات لوبډلمشر هاردیک پانډیا بیا تر ټولو زیاتې 16 منډې وکړې. د لکھنو لخوا نه کرونال او مارکس دوه لوبغاړي وسوځول. همداراز نوین الحق هم ښه توپ اچونه ترسره کړه او په آی پی ایل کې لومړنی وکټ هم ترلاسه کړه. هغه په 4 اورونو کې 19 منډې ورکړې او یو وکټ یې واخیسته. همداراز یو کیچ هم ونیولو. لکھنو د 114 منډو هدف په تعقیب کې ښه توپوهنه پیل کړه. په پیل کې د ګجرات فیلډینګ هم ډېر ښه نه و او داسې ښکاره کېده چې دا اسانه هدف به لکھنو ډېر په اسانۍ سره پوره کړي. خو په وروستیو اورونو کې د ګجرات بالرانو ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړه او د لکھنو لپاره یې لوبه ډېره سخته کړه. په وروستي اور کې چې موهت شرما ترسره کاوه لکھنو ته 12 منډې پکار وې، خو په دغه اور کې د لکھنو 4 لوبغاړي په پرله پسې 4 توپونو باندې اوټ شو او لکھنو له ماتې سره مخ شوه. ګجرات بیا دغه سخته لوبه د 2 منډو په توپیر وګټله. لکھنو په ټاکلو 10 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 128 منډې وکړې. د لکھنو لپاره لوبډلمشر کے ایل راهول 58 منډې وکړې. د ګجرات لپاره موهت شرما په 3 اورونو کې 19 منډې ورکړې او 2 وکټ یې واخیستې. د هغه په وروستي اور کې د لکھنو 4 توپوهونکي په 4 توپونو وسوځېدل او 2 پکې رن اوټ شو. نور احمد لکړوال په نننۍ لوبه کې زبردست توپ اچونه ترسره کړه او په سخت وخت کې ښه بالینګ وکړ چې 2 مهمې وکټ یې هم واخیستې. نوموړي په 4 اورونو کې 18 منډې ورکړې. همداراز راشد خان بیا په 4 اورونو کې 33 منډې ورکړې او 1 وکټ یې واخیسته. راشد خان نن دې ته نږدې و چې یو بل وکټ واخلي او په 2023م کال کې په شلوريزو لوبو کې د وکټو 50 پوره کړي. هغه ونه توانېد چې بل وکټ ترلاسه کړي. نوموړي په نننۍ لوبه کې یوازې 1 وکټ واخیسته او دې سره په 2023م کال کې د هغه د وکټو شمېر 49 ته ورسېد چې دا په روان کال کې په شلوريزو لوبو کې د یو توپ اچوونکي لخوا تر ټولو زیاتې وکټې دي. په همدې لوبه کې بیا کے ایل راهول وتوانېد چې په شلوريزو لوبو کې 2000 منډې هم پوره کړي. هغه په 210 شلوريزو لوبو کې 2000 منډې پوره کړې. هغه لومړنی هندی توپوهونکی شو چې په دومره کمو لوبو کې 2000 منډې پوره کوي. د لکھنو سوپر جاینټس توپ اچوونکی مارک سټیونس وتوانېد چې په شلوريزو لوبو کې د وکټو سلیزه پوره کړي. هغه په 214 شلوريزو لوبو کې 100 وکټې واخیستې.